بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت عقبة ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ څخه روایت دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایل چې لازم پر تاسو باندې دا دی چې دخول مکوئ پر ښځو باندې، پر ښځو بلا ضرورت مه داخلیږئ. هغه ښځې چې بیا اجنبیاتې وي، غیر محرم وي، او هغه ځای ته ورتلل د نارینه دپاره چې محرم نه وي، په هغه کې محرمات نه وي، مور نه وي، خور نه وي، ښځه نه وي، لور نه وي، داسې څوک چې هغه سره د نکاح نشي کېدلی، بلا ضرورت او داسې مجلس ته د ښځو ورتلل، دا چې دی دا ناروا دی او ګناه ده، بې سترې ده. او د ښځې دپاره بیا داسې کول پکار دی چې دا خپل ځان په پرده او په حجاب کې وساتي د مجلس څخه د نارینه وو چې په هغه کې د دې محرم نه وي، یا ورور یا زوی یا پلار یا لمسی، داسې څوک چې د دې نکاح نه ورسره صحیح کېږي، یا نسبي قرابت وي یا سببي قرابت وي. سببي لکه دا چې زوم دی، اخښی دی، خوریی دی، وراره دی، دا خو نسبي قرابتونه هم دي، سببي هم دي، خو سر دی په دې کې راځي. او دلته د نبي علیه السلام بارک څخه یو صحابي پوښتنه وکړله: یا رسول الله ارأیت الحمو؟ نبي علیه السلام بارک وفرمایل چې تاسې دخول پر ښځو مه کوئ. دې سړي ورته وویل، دې صحابي عقبه ابن عامر رضی الله عنه ورته وویل: یا رسول الله حمو لیور څنګه دی؟ په لیوره کې څنګه خبره ده، څنګه مسئله ده؟ پیغمبر علیه السلام بارک ورته وویل: الحمو الموت. حم دا لیور چې دی دا مرګ دی. نو اوس دلته د مرقات کې شرح د مشکات کې راځي، امام نووي رحمه الله وایي چې مراد د حمو څخه څوک دی؟ هلته وایي په مرقات کې اقارب الزوج غیر آبائه، لأن الخوف من الأقارب أكثر والفتنة منهم أوقع لتمكنهم من الوصول إليها والخلوة بها من غیر نکیر علیهم. امام نووي رحمه الله وایي چې مراد د حمو څخه اقارب د زوج دي، یعنی هغه قریبان د زوج چې د میړه د قرابت په واسطه راځي، د میړه کره د دې کور ته راځي، د یو ښځې ماسې واله خسر څخه، د خسر د پلاره څخه داسې زوی دی یا لمسی دی یا داسې قریب چې د دې نکاح نه یې ورسره صحیح کېږي. اوس په دې کې چې دا بعضې قریبان د خاوند راځي، په دې کې اکثر وخت فتنه وي، ولې دوی په غټ سړه راځي و کور ته د دې سړي په خاطر د دې چې دا زموږ قریب دی. حال دا چې هغه د دې ستر ځینې لازم وي، ستر د دې ضروري وي. نو په دې صورت کې بیا نظر راځي، کتل راځي د دې ښځې و نارینه ته، د نارینه و ښځې ته دا ناروا دي. او هغه د محاسن ځایونه چې د ښځې د هغه لسېدل نه دی صحیح، د ښځې د کار په وخت کې، د شي د راوړلو په وخت کې، یا د شي د ایښولو په وخت کې هغه کله کله ښکاره سي، نو هغه د دې صورت و بدن چې ټوله ستر دی، مستور دی، دا به پټ وي. په وخت د کار کې هم، په وخت د رفتار کې هم، د شي د راوړلو، د ایښولو، د ایستلو په وخت کې به هم ټوله بدن دی پټ وي. ماسې والا مخ، ماسې والا لاسو، ماسې والا پښو. د مخ پټول هم د ښځې دپاره ضروري دی، ځکه چې په وخت کې د فتنې کتابو کې راځي، د فقه وایي که چیرې ښځه ځوانه او خواشې او زوم هم ځوان و، که څه هم د زومه څخه ستر نه دی په کار، د فتنې په خاطر باندې بیا د دې ښځې د دې زومه څخه ستر کول ضروري دی. ولې خامخا کېدلی شي چې دوی دوه د ځوانۍ په خاطر به شیطان غلبه باندې وکړي، نو د ځوان زومه څخه، د ځوانې خواشې څخه هم ستر ضروري دی. دغسې رقم د خاله د زوی څخه، د عمه د زوی څخه، د ماما د زوی څخه، د اکا د زوی څخه، دا ټوله چې دي دا ستر چې دي دا غیر محرم دي، ستر ځینې فرض دی، او
دا چې دی دا هغه کسانو کې دي چې په هغه کې شرعي آیاتونه راغلي دي او حدیثونه راغلي دي د فقهاو اقوال راغلي دي. په دې کې ډېر احتیاط کول پکار دي چې د ښځې د مور سره چې خواشه ده چې حرمت مساهرت ورته وایي. ډېر خلک په دې کې احتیاط نه کوي چې روغبړ کوي. په دې وخت کې باید په روغبړ کې ښځه باید لاس په پوړني کې وپیچي، په ټوکر کې وپیچي یا دغسې د لرې ځای سره روغبړ ورسره وکړي. نو دا ډېر مهم دی ځکه چې کله کله په دې وخت کې حرمت واقع سي او داسې حالت پیښ سي چې هغه څخه بیا خپله ښځه په سړي حرامېږي. نو دغسې رقم د خښنې سره تعلق ساتل په هغه وخت کې چې د خپله ښځه ژوندۍ وي دا هم حرمت راولي، ځکه چې د خپلې ښځې د نکاح په وخت کې چې دا ژوندۍ وي د خښنې څخه ستر هم ضروري دی. دغسې رقم هغه حالت چې نر نه خوښوي چې د اجنبي سړی وویني یا ښځه نه خوښوي چې پردی سړی دا وویني. دا ټولو حالتو کې چې دی د انسان لپاره پرده چې دا فرض ده او ښځه پر حرامېږي په دې ټولو صورتو کې چې د خواش سره وي یا د خښنې سره تعلق وي یا مجلس وي یا داسې مجلس چې په هغه باندې د بدن ګرموالی راځي یا لاسونه تاودسي لاس په لاس کې یا بدن اندام پر یوه اندام باندې پروت وي. په دا کې د خواش سره که داسې حالت راشي بیا خپله ښځه په سړی حرامېږي. او مژور دغسې که چېرې خسر مژور ته په بد نظر وګوري دا مژور د ده پر اولاد پر زوی باندې حرامېږي، ځکه چې دا د زوی موضوعه ده زوجه ده نو دا خو بیا د ده بلل کېږي. که دی په ناروا طریقه باندې په ناجایزه طریقه باندې زنا کې واقع سي نو دا د زوی پر زوجه باندې منفعت اخیستل دا حرمت راولي. نو د ځوانې مژوره سره د ځوان خسره سره د خواشي سره دا رقم د خښنې سره ډېر احتیاط پکار دی. دلته په دې روایت کې چې نبي علیه السلام بارک څه پوښتنه وسوله چې لیور نبي علیه السلام بارک وایي مرګ دی. نو د لیوره څخه ستر ضروري دی، ډېر ضروري دی. هغه محاسن د ښځې هغه د ښایست د ښځې باید په هر وخت کې پټ وي. ماسې والا خپله خاوند هېڅ وخت دا بل چاته دا نشي ښکاره کولی. ماسې والا پلار ماسې والا وروره چې هغه ابدي حرمت د دوی په مابینځ کې شته. نو دغسې رقم د ښځې لپاره په خپل کور کې دننه که داسې ښځې راسي چې هغه فاحش ښځې وي د هغه ښځو څخه لا هم ستر کول ضروري دي. ولې دا ښځې ځي بیا د باندې او نورو ښځو ته یا ناروا خلکو ته دا حالت د دې پردناکې ښځې بیانوي چې داسې ښځه په دې کور کې داسې رنګ یې و داسې مخ یې و داسې لاسونه یې و. یعنې د ښځو څخه هم ستر ضروري دي څه معنا د نارینهو څخه. په دې کې ډېر احتیاط کول پکار دي ځکه نبي علیه السلام بارک وایي رب کاسیات ډېر ځله به هغه ښځې په ظاهره باندې پټې وي او په حقیقت کې به پټې نه وي. یعنې ځانونه به په پرده کې راوستلي وي په ظاهر باندې او دوی به په حقیقت کې په پرده کې نه وي. هغه د صورت او د بدن کم عضو او اندام چې دي هغه به معلومېږي په حجاب سربیره، پر چادري او پر وقا سربیره، پر کالو سربیره. او په دې کې ډېر احتیاط پکار دی ځکه نبي علیه السلام بارک وایي په ورځ د قیامت باندې به زما د امت اکثره ښځې په جهنم کې وي د بې سترۍ په خاطر باندې. او نبي علیه السلام بارک وایي په شپه د معراج چې زه ولاړم په اسمانو کې په جنتو کې مې ولیدل، په دوزخو کې مې خپل امت ولیدي، په جنتو کې مې ولیدي او ډېر زما د امت ښځې په جهنم کې وي. صحابه کرام پوښتنې وکړې یا رسول الله په څه خاطر باندې؟ د نبي علیه السلام بارک ورته وویل چې یو خو په دې خاطر چې دوی د مېړه ناشکري ډېره کوي او بل لعنت دی یو د بله ډېر سره وایي او بل بې ستري کوي. په دغه اعمالو باندې الله پاک دوی په جهنم کې اچوي. الله پاک دې زموږ ستاسې خویندې ومندې ټولې د عذابو څخه د دنیا او د آخرت وساتي. الله پاک دې د دوزخ څخه وساتي. د دنیا چند شپې او ژوند دی دا هر انسان لپاره که نر وي که ښځې وي دا به سړی په عزت په پرده کې د خپل خاوند سره په کور کې او د خپل ورونو سره چې په ښه عزت په پرده کې وي پردیو خلکو ته پردیو نارینهو ته پردیو ښځو ته ځان ښکاره کول یا ځان کالي ښکاره کول په ورځ د قیامت باندې به دا کالي بیا د اور کالي وي که یو چا خیال په کړی وي. بعضې وخت ښځې داسې وي چې په ودو کې ځانونه برابر کړي بیا پر مخانو یا پر لاسو یو شی وموښي پر هغه باندې بیا د اودس نه کوي. د لمانځه قضا څومره ګناه ده
83 کاله په یوه لمانځه باندې الله پاک په جهنم کې دې ته وټاوټ کوي د هر نر وي که ښځه وي چې لمونځ قضا کړي پر یوه لمانځه باندې 83 کاله یو روایت کې راځي چې 83,000 کاله به وي بل روایت کې راځي چې 83 کاله به وي او بل دا چې اودس نه کول کېږي چې دا د مخ پاکي ضروري وي او د اودس نه کوي چې مخ مې خرابېږي یعنې شو خرابېږي یعنې اندامونه خرابېږي نو په دې باندې څومره ګناه ده چې یو سړی د لمانځه پروا نه ساتي او د ستر پروا نه ساتي او لاس مردار وي یا بدن مردار وي یا بیا اودس یې سړی او لمونځ نه کوي دغسې حالاتو څخه باید موږ تاسې ځانونه وګورو الله پاک دې د نیکو اعمالو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله